زما علاج باندې زما لیونی ښه پوهېږي، طبیب د مینې درد لا څه ویني او څه پوهېږي. او اوس یې چاره په بنګو نه کېږي، قربان ملګرو د عمري په هر یو درد باندې هغه پوهېږي. د شاعرانو د رپاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو اورېدونکو سلام او مینه. تمه دا ښه به وئ، جوړ به وئ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. قدرمنو ملګرو، راغلی یو د خوست ولایت د ورځې سیمې ته، چېرته چې زموږ ګران یار کریم عمري صاحب اوسېږي. قدرمنو، عمري صاحب ډېره زبردسته شاعري کوي او د پښتو د ادب لپاره یې ډېر زیات هلې ځلې او کوششونه کړي. قدرمنو، زموږ هدف هم دغه دی چې تاسو ته د سکرین په شیشه باندې نوي نوي شاعران درته ښکاره کړو او د دوی په شعر شاعرۍ، شخصي ژوند او نورو بوختیاوو خبرې اترې وکړو. نو په دغه برخه کې نن زموږ سره د ورځې د سیمې خوږژبی شاعر کریم عمري صاحب دی. راځو د عمري صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو، ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې یو څه پوښتنې هم درې وکړو. عمري صاحب، لومړی خو زموږ د شاعرانو درې په دغه ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم، ستړی مه شئ. خیر سې، ژوندی اوسئ پاچا صاحب، رب مرته ژوندي لره. مینه او مننه چې تکلیف مو کړی ده او زموږ سیمې ته مو ځان رسولی ده، بیا هم مننه کړو، ډېره مننه. ډېر زیاته مننه. عمري صاحب، څه به درنه اورو؟ بلکل پاچا صاحب، غزل دی وایي مینه له درده پیدا کېږي، دردېدلی نوم دی. مینه له درده پیدا کېږي، دردېدلی نوم دی. په غم شروع په غم ختمیږي، غم ځپلی نوم دی. مینه مې کړې ده له مینې مې ژړا موندلې، مینه مې کړې ده له مینې مې ژړا موندلې. خوشحالي نشته خدایه څه په غم لړلی نوم دی. بلا کسانو خپل سرونه په دې نوم قربان کړل، بلا کسانو خپل سرونه په دې نوم قربان کړل. د مینې لاره کې به سر خورې، سر خوړلی نوم دی. زبردست دی. چې د وفا په نوم زما د زندګي ختمه شي، ما ترې قربان کړې ربه دا څومره سپېڅلی نوم دی. دا بیا اورم. چې د وفا په نوم زما د زندګي ختمه شي، ما ترې قربان کړې ربه دا څومره سپېڅلی نوم دی. دار می قبول دی د منصور غوندې چې شمه په دار، دار می قبول دی د منصور غوندې، دار می قبول دی د منصور غوندې چې شمه په دار. د پاکې مینې نه قربان دار ته ختلی نوم دی. زبردست دی. د عمري کریم غزلو سره مینه لري، د عمري کریم غزلو سره مینه لري. بس لیوني اشنای زړه باندې لیکلی نوم دی. زبردست دی. مننه عمري صاحب، غزل مو در څخه واورېدو، ډېر زبردست و، ډېر عالي و. نور قضاوت به یې لیدونکو ته پرېږدو. عمري صاحب، موږ خو د سیرې او نوم سره اشنا یو، که بیا هم پخپله د شاعرانو درې قدرمنو لیدونکو ته ځان ورمعرفي کړې، نو ډېره زیاته مهرباني به. مننه پاچا صاحب. زه کریم عمري د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مربوط د ورځې اوسېدونکی یم. عمري صاحب، څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي؟ تقریبا 15-16 کاله کېږي. البته شاعران نه یو، خو د شعر او ادب سره مینه لرو. کوم څه چې زړه راته وایي هغه مات ګوډ غزلې لیکو. قربان شه. ښه، ډېر ښه. عمري صاحب، استاذ هم لرئ یا نه؟ استاذ څوک فلحال نه لرو، لکه نږدې ملګري مې دي شاعران، هغې سره مشوره په شعر مشوره کوم. عمري صاحب، څومره شعرونه به د لیکلی وي، تعداد یې درته معلوم دی او یا نه؟ تقریبا 1.5 سل 200 پورې به وي. هغه شعر ولیکو مسنجر کې یا فیسبوک کې. فلحال مو کوم کتاب څه ته نه دی اړولی. ښه، ډېر ښه، ماشاءالله. ډېر زیات غزلونه مو لیکلی دي. نو عمري صاحب، نظم کې مو کار کړی دی یا نه؟ نظم، شعر، هر څه کم کم شعرونه، لکه غزلو سره ډېره مینه لرم. غزل ته مو کار ډېر کړی دی. غزلو کې دې کار کړی دی. نو عمري صاحب، مینوال به دې هم په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه خواږه غزل واوري، نو مسلسل څو غزلونه در څخه اورو. بلکل پاچا صاحب، غزل دی وایي بلا دردونه دې راکړي دي بې درده یاره، بلا دردونه دې راکړي دي بې درده یاره. په زړه داغونه دې راکړي دي بې درده یاره. خواږه مې هېڅ له تا لیدلي نه دي، درانه غمونه دې راکړي دي بې درده یاره. اوس مې علاج په کوم طبیب نه کېږي، داسې زخمونه دې راکړي دي بې درده یاره. زبردست دی. اوس مې علاج په کوم طبیب نه کېږي، داسې زخمونه دې راکړي دي بې درده یاره. تمامه شپه په ویښه تېره کړم آرام نه لرم، تمامه شپه په ویښه تېره کړم آرام نه لرم. کافر سوچونه دې راکړي دي بې درده یاره. تیرو باڼو دې والا سم په زړګي ویشته یمه، تیرو باڼو دې والا سم په زړګي ویشته یمه. سخت ګزارونه دې راکړي دي بې درده یاره.
پاچا صاحب وایي مخې له مه راځه طاقت دې د لیدو نه لرم. مخې ته مه راځه طاقت دې د لیدو نه لرم. مخې ته مه راځه طاقت دې د لیدو نه لرم، بد الزامونه دې راکړي دي بې درده یاره. زبردست دی. آخري بیت دی وایي ما عمري کریم په خدای له ژوند د زړه تور شوی. ما عمري کریم په خدای له ژوند د زړه تور شوی، ژوند ته ورونه دې راکړي دي بې درده یاره. زبردست دی. واه بل هم در څخه اورم عمري صاحب. بل غزل دی پاچا صاحب وایي څه عجیبه سړی یم ځان ته حیران پاتې شم. څه عجیبه سړی یم ځان ته حیران پاتې شم، هر در ته غاړه ږدمه په ځان تاوان پاتې شم. واه زبردست. دا بیا اورم. څه عجیبه سړی یم ځان ته حیران پاتې شم، هر در ته غاړه ږدمه په ځان تاوان پاتې شم. واه ملک د پښتو د یار ته هیڅ نه وایم، ملک د پښتو د یار ته هیڅ نه وایم، ټول ارمانونه کتلوم په ارمان پاتې شم. توبې توبې کوم نامرده زړه یې چېرته مني، زړه مې بندي کړمه د جبر په زندان پاتې شم. زبردست دی. توبې توبې کوم نامرده زړه یې چېرته مني، زړه مې بندي کړمه د جبر په زندان پاتې شم. مړه نو دا ژوندون مزه چېرته کړي مرګ غواړمه، مړه نو دا ژوندون مزه چېرته کړي مرګ غواړمه، مرګ ته نږدې شم خو د بنګو په ګزران پاتې شم. په هر محفل کې د رقیب پر ضد خنداوې کوم، خو چې یوازې شم ژړېږم په خفګان پاتې شم. ما عمري کریم له ځان سره وعده کړې ده د ستا هر ظلم هر ستم ته به زندان پاتې شم. زبردست دی. دا بیا اورو وروستی بیت. ما عمري کریم له ځان سره وعده کړې ده د ستا هر ظلم هر ستم ته به زندان پاتې شم. ډېر زبردست دی. ستا د مینې به توبه کړم په توبو باندې لګیا یم، ستا د مینې به توبه کړم په توبو باندې لګیا یم، زړه مې نه مني خو زړه سره کیسو باندې لګیا یم. زبردست دی. پرونی وعدې ماتې کړې زه بیا پرې اعتبار کړم، نن زه بیا د ځان دښمن شوم په وعدو باندې لګیا یم. بیا یې اورو. پرونی وعدې ماتې کړې نن بیا پرې اعتبار کړم، نن زه بیا د ځان دښمن شوم په وعدو باندې لګیا یم. څومره ستړی مې ژوندون شو ما بلا دردونه تیر کړل، څومره ستړی مې ژوندون شو ما بلا دردونه تیر کړل، بیرته بیا غواړم دردونه په دردو باندې لګیا یم. زبردست دی. د قرآن ختم مې وکړو د نشو نه مې توبه کړه. د قرآن ختم مې وکړو د نشو نه مې توبه کړه، د آشنا غم چې تازه شو په نشو باندې لګیا. مخامخ دې دندې نشته بس په ګوډ کې ورته ژاړم، مخامخ دې دندې نشته بس په ګوډ کې ورته ژاړم، توره شپه د ستا تصویر ته په کتو باندې لګیا یم. څه وختونه او څه بلا وختونه یارانه وه، څه وختونه او څه بلا خوندونه یارانه وه، تسلیت زړګي ته ورکړم ملهمو باندې لګیا یم. زبردست دی. هغه وخت کې خوشحالي وه، هغه ځای کې څه مستی وه، اخ نیمګړې یارانې ته په سوچو باندې لګیا یم. عمري کریم یې زړه په وینو لیکم ته یې لوله یې بې ننګه یاره تا ته په شیرو باندې لګیا یم. زبردست دی. وروستیو کې به څه درنه اورو؟ وروستیو کې مسافرو ملګرو ته هغې ته یو غزل ډلی کوم. ارشاد. خاص کر مسافر ورونو ته دې ډالۍ وي. وایي له ما نه ورکه په ما ګرانه مسافره یاره، له ما نه ورکه په ما ګرانه مسافره یاره، په جدایۍ دې خوښه نه یم در په دره یاره، ستا د راتلو په تمه ناسته دروازې ته ګورم، زما د دواړو سترګو توره د زړه سره یاره. زه ستا بېلتون لیونې کړی یم ته نه یې خبر، ته مې د حال پوښتنه وکړه نه خبره یاره، سترګې مې ډکې شي د اوښکو کله کله د شپې، سترګې مې ډکې شي د اوښکو کله کله د شپې، بس ښکلوم د تصویرونه تر سهره یاره. ای عمري کریمه ستا هر یو انداز مې خوښ دی، له تا نظر تا نه قربان شم لوپره یاره. زبردست دی. مننه عمري صاحب، ډېره زیاته مننه کوم دا چې زموږ بلنه مو ومنله او موږ ته مو وخت راکړ، ډېره زیاته قربان خیر اوسې پاچا صاحب، تاسو نه مننه چې موږ سره مو قیمتي وخت ضایع کړو. ژوندی اوسې، ډېره مننه. او بیکګراونډ کې را سره ملګری سلیم څخه او همداشان شمس الله ورور څخه هم زښته زیاته مننه کوم. ګورې ودان نو قدرمنو ملګرو، دا وه د کریم عمري صاحب سره یو کوچنی شانتي بنډار، تر بله بیا چې موږ د ول شاعره پر ځو نو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو. د لوی الله په امان.